بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما دغه لیکچر بیا هم وام موډیول دریم لیسن اړوند ده او موضوع ده سیکوینس آبجیکټ. دوستانو سیکوینس آبجیکټ چې کوم ده دا هم د ډیټابیس لیول آبجیکټ ده او دا د ډیټابیس په سطح یعنی جوړیږي او د ډیټابیس په سطح کاریږي. دوستانو سیکوینس آبجیکټ چې کوم دا هم آیډنټیټي پراپرټي ته ورته کار کوي، یعنی په یو کالم کې په اتوماتیک ډول ویلیو یا عدد اضافه کوي. خو توفیر یوازې دومره ده چې آیډنټیټي پراپرټي چې په کوم ټیبل کې ستاسو جوړه کړې وي یوازې په همغه ټیبل کې کارولی شي او په بل ټیبل کې همغه آیډنټیټي پراپرټي نشي کارولی. سیکوینس آبجیکټ بیا داسې نه ده. سیکوینس آبجیکټ مونږ ډیټابیس په سطح جوړو، یعنی ډیټابیس کې مونږ جوړو او بیا مونږ کولی شو چې د ډیټابیس په لیول د یو څخه زیاتو ټیبلونو کې وکاروو، یعنی د یو ډیټابیس د یو څخه زیاتو ټیبلونو کې وکاروو. کله چې غواړو چې مونږ سیکوینس آبجیکټ رامنځته کړو هغې دپاره مونږ DDL لینګویج یعنی ډیټا ډیفینیشن لینګویج کاروو او هغې لومړی کمانډ چې کوم دا کریټ یعنی کریټ DDL لینګویج کمانډ ده چې دغه یې جوړوي. مونږ دوام کیورډ څه شي ورته وایي چې سیکوینس ماته جوړ کړه. هغې څخه وروسته موږ ورته ډیټا ټایپ تعینوو. کله چې دا سیکوینس آبجیکټ یو عدد یا ویلیو رامنځته کوي په ټیبل کې په کالم کې انسرټ کوي هغې ډیټا ټایپ باید څه شي وي؟ دوستانو باید دلته ستاسو ورته انټیجر، ډیسیمال یا نومریک ویلیو غوره کړئ. هغې څخه وروسته موږ ورته سټارټ ویلیو یعنی هغه لومړی ویلیو چې په ټیبل کې انسرټ کوي هغه باید له کوم عدد څخه پیل شي، 1 2 3 10 سل کوم عدد څخه پیل شي. هغې څخه وروسته انکریمنٹ ویلیو کله چې لومړی عدد رامنځته شو هغې سره کوم ویلیو جمع کړي چې یو نوی ویلیو رامنځته کړي هغې دپاره موږ انکریمنٹ ویلیو کو عدد ورته ورکوو. دوستانو کله چې موږ وغواړو چې دغه سیکوینس آبجیکټ په انسرټ سټیټمنټ کې وکاروو او د راتلونکي ویلیو هم رامنځته شي هغې دپاره موږ نیکسټ ویلیو فور فنکشن کاروو. یعنی نیکسټ ویلیو فور فنکشن چې کوم ده دغه سیکوینس آبجیکټ په مرسته نوی عدد رامنځته کوي او په ټیبل کې بیا وروسته انسرټ کوي. دوستانو دلته ستاسو دغه ډیمو چې دا ساده سیکوینس آبجیکټ مونږ چې دا لیکلی ده یعنی مونږ جوړوو هغې دپاره مونږ لومړی کریټ سیکوینس یعنی لیکو او هغې څخه وروسته د سیکوینس نوم لیکو. دلته ستاسو ګورئ چې زما د سیکوینس نوم چې ده ډیمو سیکوینس، د DBO چې ده د سکیما ده. هغې څخه وروسته زه ورته ډیټا ټایپ غوره کوم چې زه د سیکوینس په مرسته کوم ویلیو غواړم چې رامنځته شي هغې ډیټا ټایپ باید انټیجر اوسیږي. سټارټ ویلیو زه ورته 1 ورکوم. تاسو دلته ګورئ چې سټارټ ویت کیورډز په مرسته زه ورته سټارټ ویلیو ورکوم، یعنی لومړی ویلیو چې په ټیبل کې انسرټ کېږي هغه باید 1 اوسیږي. هغې څخه وروسته زه انکریمنټ بای ویلیو کې زه بیا هم ورته 1 لیکم. دلته ستاسو هر عدد چې وغواړئ لیکلی شئ، هم دلته او هم دلته. دوستانو دا ما ځکه 1 1 لیکلی دی چې ستاسو ترتیب سره تاسو ووینئ چې په ترتیب سره ویلیو رامنځته شي، یعنی لومړی 1 وي، دوهمه وي او دریمه واوسیږي. همدغه ډول پر مخ لاړه شي. زه غواړم چې همدغه ترتیب ونیسم. هغې څخه وروسته زه گو کیورډز لیکم، دا ځکه چې دغه بیچ چې کوم ده د بل بیچ څخه جدا شي. د سیکوینس آبجیکټ رامنځته کېدو دپاره موږ ځو SQL سرور ته تر څو موږ په عملي توګه وګورو چې څنګه رامنځته کېږي. دوستانو زه دلته ستاسو ګورئ چې زما یو کویري لیکل ده د کریټ ټیبل، یعنې زه غواړم چې یو ټیبل رامنځته کړم چې هغې نوم چې ده ټیبل 1 ده او هغې څخه وروسته زه ډیټا غواړم چې سلیکټ کړم. دوستانو زه لومړی ټیبل رامنځته کوم، دغه زه ایکزیکیوټ کوم. دوستانو ستاسو ولیدل چې ټیبل سکسسفولي رامنځته شو، یعنی دغه کویري کې هېڅ مشکل نه و، ټیبل یې جوړ کړو. هغې څخه زه وروسته زه غوره کوم دغه ټیبل څخه ریکارډونه چې په دې کې ریکارډ شته ده که نه، خو دلته هېڅ نشته ده. دوستانو ستاسو ولیدل چې دلته هېڅ ډول ریکارډ نشته ده. هغې څخه وروسته زه سیکوینس آبجیکټ غواړم چې رامنځته کړم. دوستانو ستاسو وګورئ چې دلته سیکوینس آبجیکټ د سیکوینس ډیمو په نوم چې ده رامنځته شو. خو هغې څخه وروسته زه غواړم چې د ټیبل 1 چې دلته ما جوړ کړی و دغه کویري په مرسته دغه کې زه ویلیو انسرټ کړم، یعنی په اتوماتیک ډول یو ویلیو رامنځته شي. هغې دپاره زه دغه سیکوینس چې ما جوړ کړی ده هغه ریفرنس زه ورته ورکوم او دا نیکسټ ویلیو فور فنکشن په مرسته دغه سیکوینس چې کوم ده راتلونکی یعنی نوی عدد جوړوي. زه انسرټ کوم
ستاسو ول د چې 1 رو افیکټډ یعنی یو رو اضافه شو که زه اوس بیا غوره کړم دلته به ستاسو ووینئ دوستانو چې دا ځل ټیبل کې یو ریکارډ موجوده او که زه دا ځل بل ویلیو هم انسرټ کړم ستاسو به ګورئ چې دلته زما سره دوهم آیټم نوم چې دا کیمرا ده ستاسو به ووینئ چې دوستانو دغه رو هم ور اضافه شه او دغه ټیبل ټیبل څخه بیا زه ډیټا انتخاب کوم تاسو به ګورئ چې دا لومړی چې و 1 و دا ځکه چې مونږ ورته ویلي چې سټارټ ویلیو ته 1 واخله او انکریمنټ کې مونږ څه ورته ویلي وو چې 2 دا ځکه چې د لومړی ویلیو سره د انکریمنټډ ویلیو جمع کړه او د دواړو جمع څخه وروسته یې دوهمه عدد رامنځته شو دوستانو همداسې که تاسو غواړئ چې یو بل ویلیو هم ور انسرټ کړئ نو تاسو کولی شئ چې هلته هم دریمه ویلیو رامنځته کړي دا ځکه چې موږ ورته ویلي یو چې وروستنی ویلیو سره دغه یو عدد ور جمع که هره ویلیو چې رامنځته شله هغه بیا په ټیبل کې انسرټ کړه دوستانو دلته به ستاسو ووینئ چې دا ځل به عدد 3 شي همدا ډول ستاسو عدد به ور اضافه کیږي چې هر ځل تاسو انسرټ سټیټمنټ کې دغه سیکوینس آبجیکټ وکاروئ دوستانو دغه اوس موږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې مو په لوی چیغه سپارم الله مو مل شه